اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ورپټ پروګرام را خلاصو. ورپټ کیبورډ ولکه ورپټ پروګرام را خلاصو. تیر ورځ تقریبا تر پاراګراف ویلو. پاراګراف کې کوم ځای پاتو؟ پاراګراف کوم دالان ځای ویل کنه بخیم نه دی. راځو اوس په دې باندې کار کوو. زه بیا راځم ورډ پروګرام ته. ورډ پروګرام کې یو څه لیکنه لیکم. په بخښنه سره بیا ورډ پټ خلاصو. زه دلته لاند ورته انتخابونه سه پرون طریقه هم درته تاسو به داسې ورډ پروګرام را خلاص کړئ. کله چې ورډ پروګرام را خلاص کو بیا ورسته به تاسو کې ولکه چې مساویران صحیح سو مساویران قاو شروع شپ په ونه سي نه به وګي پرس کې او شپ به بیا ونه سي صفر پرس کې سي دغه قوس بانسي یا ورسره به انټر پرس کړئ. انټر څخه ورسره ګورئ تاسو به دومره خاطر راځي. دا فقط د تمرین لپاره ده صحیح ده. د ورسره به کنټرول سی کې یعنی کافي به سي صحیح ده. چې تر اوسه پر دلته تاسو کاټو کافي نه دی ویلي. د ورسره کله چې مثال دا پروګرام کلوز کو نو دلته براسي دلته به تاسو ورته سي کنټرول وی دلته به خط مکمل اضافه صحیح سو. کنټرول خو ان شاء الله پیژنئ. ګوره دلته زه مثال راځم او اس کله ته په تاسو په سکرین هم خامه. دا مثال کیبورډ ده. کیبورډ ګوره دا بټن د کنټرول په نامه یادېږي. اول به تاسو کنټرولونه سي ای بونه سي ټول به انتخاب سي اخد صحیح سو. کله چې ټول انتخاب سو دا ورته بیا کنټرولونه سي سی به پریس کړئ چې ټول کافي سي. پین پر ورپټ پروګرام سره له کنټرول بټن بونه سي وی به پریس کړئ. دا درته پیس سي نه اضافه صحیح سو. اوس دلته عنوان ورکوم. اول چې کله مثال تاسو دغه شکل سره دا اضافه کوي اوس دلته عنوان بر فرته جای نه چې عنوان نوشته کې نو ته براسي ګوره دلته دغه اول سر کې به کلیک وکړي انټر به پریس کړئ. دا خط لاندې راسي. اوس دلته عنوان ورته نشته کې مثال افغانستان صحیح سو. دا عنوان اوس نشته. اوس دا عنوان تاسو په کوم طرف کې غواړئ؟ دا په چپ طرف کې ده. اوس غواړئ چې مثال دا ښي طرف ته ولاړ شي یا هم سنټر ته ولاړ شي نو دلته الاینمنټ مثال نه استفاده کوو. اوس اول چې دا په دوه ځای کې ګوره ډیسکریز لرو او دلته د انکریز لرو صحیح سو. انډینټ کله چې مثال په انکریز باندې کله کلیک کوي نو دا نیم انچ کومه خواته ځي ښي طرف خواته ځي. که غواړئ چې مثال بیرته چپ طرف په ډیسکریز باندې بیرته کلیک کوئ بیرته به خپل حالت ته راولي صحیح سو. نو دا په انچو باندې ښي طرف او چپ طرف مابین ته سنټر ته ولي صحیح سو. او که چیرته مثال وایي نه دا دلته ګوره بیا موږ بلوټ لرو یا دلته د سمارت لیست په نام راځي. کله چې مثال د خط انتخاب کې اوس غواړئ چې مثال دې ته 1 2 3 حساب ورکړي یا مثال نقطې ورکړي بي سي ورکړي کوچنۍ بي سي غټه بي سي نو بیا به راځي سمارت لیست ته به راځي. اوس دا نقطې غواړي 1 2 3 حساب غواړي کوچنۍ بي سي غواړي غټه بي سي غواړي لاتیني عدد کوم غواړي هر یو دې صورت انتخاب کړئ غوونه کولای شئ مثال ته استفاده وکړي صحیح سو. له وروسته بیا راځو دلته فاصله لرو لاین سپیسینګ لرو. لاین سپیسینګ څه کار کوي؟ که چیرته مثال غواړئ دلته د خطو ترمنځ فاصله اضافه کړئ نو بیا به راځئ لاین سپیسینګ باندې کلیک وکړئ. یو دلته خپله یو د 1.15 د 1.15 ده او 2 ده څومره فاصله د خطو ترمنځ ورکړئ نو دلته به ورته تنه ګوره دویم ورته انتخاب کړئ. د خطو ترمنځ څومره فاصله اضافه سو که نه سوه بیرته مثال ورته راځئ چې یو مخ 2 کوس 2 بخنه زیاته فاصله د خطو ترمنځ ورکړه صحیح سو. بیرته غواړئ چې نورماله حالت ته رسېدل ته بیرته یو ورته انتخاب کړئ بیرته خپل حالت راغله. اوس د خطو ترمنځ فاصله بیخي نسته بیخي کمه ده خو دلته د پاراګرافو ترمنځ فاصله زیاته ده. پاراګراف چې ده کله چې مثال ته لیکنه کوي هر څومره لیکنه دې وکړله یو عمره لیکنه کوي مثال تر اوسه سنټر نه وهله دا یو پاراګراف نه حسابېږي. مثال ګوره 2 خط سولې غوړ سره ځم دلته درېمه خط هم ورته بشکړم څلورمه هم ورته بشکړم خو دا تر اوسه پرې ما انټر نه ده وهلی. دا یو پاراګراف نه ده. کله مې سنټر وهو دا یو پاراګراف حساب سیده نو مې ولیکو خان انټر مې وکړو دا بل پاراګراف حساب سو. مثال دلته ورته لیکم چې محبوب له محبوب څخه وروسته دا بل پاراګراف انټر مې وکړو دی وروسته بل پاراګراف سیده. که غواړئ د دې پاراګرافو ترمنځ هم فاصله ور ختمه کړئ نو بیا په ټول انتخاب کې دلته به لاین سپیسینګ ته راسئ. اخر کې دغه اپشن ګوره د 10 فیټ سپیس افټر پاراګرافز په دې به یو کلیک وکړئ. له کلیک څخه وروسته ګوره د ټولو لیکنو ترمنځ یو رقم فاصله سو که نه سو ټوله ختمه کړه. خو نه تاسو به راځئ دغه فاصله به ورته اضافه کوئ ځکه دا خط یو څه ښه وویل صحیح سو. له وروسته الاینمنټ لرو. په الاینمنټ کې اول سیده لیفت طرف لرو. دا عنوان کومې طرف ته ده؟ چپ. اوس دلته لیفت ورته انتخاب ده. که غواړئ دا ښي طرف ته بوځئ سنټر باندې کلیک وکړه دا ښي طرف ته راځي. او که چېرته مثال دلته په رایټ باندې کلیک وکړئ دا کوم طرف ته راځي؟ ښي طرف ته راځي صحیح سو. نو دغه الاینمنټ چې کولی شئ مثال چپ طرف ته یې بوځئ او ښي طرف ته یې بوځئ کولی شئ مثال ترې استفاده وکړئ. مشکل خو نشته تر دې ځایه. ښه له هغه وروسته جسټیفای لرو. جسټیفای څه کار کوي؟ جسټیفای منظم کول. دا خط موږ ګوره لرو
دا خط اوس ګوره له دې خو چپ انګلیسي خط له چپ طرف نه منظم ده که نه ده یو رنګه ده خو که چېرته ښي طرف ته راسو دې خو ته غیر منظم ده یو مثال تیر د خط د بل تیر و بیر دي سره غواړې چې مثال دا ټول منظم کې نو راځم زه کنټرول ای پریس کوم څه کار کوي ټول خط انتخابوي کله مې چې کنټرول ای پریس کو ټول خط انتخاب کو غواړې چې مثال دې خو ته هم منظم سي نو دا انتخاب کولې غوړسته براسه دلته د جسټیفای فنام لرو جسټیفای کلیک ګوره دا خط منظم کو کینه کو صحیح سو دې خو ته هم منظم و دې خو ته هم منظم کو صحیح سو بیرته کنټرول زد کوم بیرته بخپل حالت راسي کنټرول زد بیرته خپل حالت راځي صحیح سو تر دې چې خو ان شاء الله سره خلاصو لغه سره راځو بیا پاراګراف لرو پاراګراف کې کوم کارونه چې موږ دلته وکړو مکمل دلته پاراګراف کې تکراری دي لکه څنګه اول پاراګراف باندې کلیک کوم دلته کې چیرته موږ د عنوان سیده چپ طرف ته وز دا په سنټر کې دلته لیفت طرف ته انتخابون سي چپ طرف ته راسي نو دغه کې چیرته مثال په چپ طرف کې څو انچ د ښي طرف ته ولاړ سي نو موږ دلته انکریز بټن استفاده کوو مثال ښي طرف ته ولاړ سي بیرته ډیسکریز باندې کلیک کوو بیرته به چپ طرف ته راتو نو اوس که غواړئ چې مثال د انچو یا د حساب له طریقې کې نو بیا به په پاراګراف باندې کلیک وکړئ یا وروسته که چېرته مثال د موږ عنوان ښي طرف ته دلته لیفت طرف نه څو انچه د ښي طرف ته ولاړ سي دلته ورته ولیکه چې 2 انچه وکړئ که ګوره له ښي طرف څخه 2 انچه چپ طرف څخه ښي طرف ته 2 انچه ولاړ دا بیرته کنټرول زد کوم بیرته د عنوان کې کلیک کوم چې چیرته دا په ښي طرف کې اوس کوم طرف کې ده ښي طرف کې ده ښي طرف کې ګوره د عربي پښتو درې دې لپاره استفاده کوي چپ طرف د انګلیسي لپاره صحیح سو خو اوس دا عنوان چې ده په چپ طرف کې ده په ښي طرف کې ده که غواړئ چې مثال دغه له ښي طرف نه چپ طرف ته څومره ولاړ سي نو بیا به راځي دلته رایټ کې ورته انتخابوي مثال د ورته سي له در ورته سي 1.5 انچ 1.5 ورته انتخابوي له 1.5 څخه وروسته وکړئ کله چې وکړئ اوس ګوره له ښي طرف نه چپ طرف ته څومره راوړ 1.5 انچ راوړ ګوره مثال له دې ځای تر دې ځای 1 انچ له وروسته 1.5 انچ دا راوړ سره خو خلاصېږي ان شاء الله بل له وروسته دا کنټرول زد کوم یې بیرته راوړم سنټر ته راوړم دا عنوان بل که چېرته مثال موږ د کتاب اول قانون دا ده چې د اوله تاسو کتاب شروع کوئ یا مثال مونوګراف هر شي سي دغه اول خط چې د نور خطونه باید مخ ته شروع وي اوس ګوره ټول یو رقم دي کنه ویډیو کان سرچ له مکمل ټول یو رقم دي کواسي نه مثال زه د اول خط باید له نور خطو څخه څو مخ ته شروع وي نو بیا پاراګراف باندې کلیک وکړئ له پاراګراف څخه وروسته فرست لاین لرو له فرست لاین څخه وروسته دلته ګوره دلته ورته لیکي څومره غواړئ مثال نور خطو مخ ته ولاړ سي 1 انچ ورته لیکم وکړئ اوس ګوره فقط اول لاین چې په نور کار نه لري صحیح نو هغه که تاسو انتخاب کړئ که کلیک کړئ مشکل نشته صحیح سو په دې نور پاراګرافو کې به کلیک نه کوئ په دو پاراګراف کې به کلیک صحیح سو مشکل خو نشته تر دې ځای په پونټ کې هم مشکل نشته نور لا ته مشکل نشته خیر ته خو نه دې کې به زیات د تکرار صحیح سو له ورسره موږ پکچر ویل پکچر تر اوسه نه دی ویل کنه ویلم دا تیر ورځ ګوره په توګه باندې خبرې وکړه فقط دغه الاینمنت پاتې ده پاراګراف پاتې خیر نور لا نو خیر بیا د تکرار کې چیرته مثال غواړي یو عکس راوړې له ورسره انسرت ابجیکټ تر دې چې مکمل وي فایند لغات کې پیدا کېږي ریفریش څه کار کوي یو لغات بل آفرین یو نوم په بل نوم باندې تبدیلول سلیکټ آل ټول انتخابي ښه اوس راځو ګوره موږ دلته ډېر شیان ویل لکه بورډ مې لیټالیس مو ویل دلته مثال راغله رایټ او لیفټ او سنټر او جسټیفای مو ویل مثال فایند مې ریفریش مې سلیکټ آل دا خو ګوره دلته تیار جوړ آپشنونه دي کنه فقط ځکه کلیک وکم خطر ته بولډوي بیرته کلیک وکم بیرته نه راکوي ښه اوس دا کوم کار نه سمګل دی چې کولای شو د کیبورډ څخه هم کولای شو راځم په کیبورډ باندې کار درته کوم کولای شم مثال دا خط د بولډ کې ټول خط به انتخاب کې یا ورسره کله چې موږ په دې باندې کلیک وکړو خط بولډیږي کنه بولډیږي خو دې ځبه تاسو په شارټکټ کار کوئ لدینه هم استفاده کولای شئ کله چې کنټرول ونیسئ او بي پریس کړئ نو دا به موږ ته بولډ شي کنه اتوماتیک دلته هم دا انتخاب شو که بیا کنټرول بي پریس کوم دا به بیرته خپل حالت ته ورسېږي بل ایټالیس لرو کګوي راته دا به شارټکټ کنټرول آی ایټالیس کنټرول آی ګوره خط کوک څه کنه سو بیرته کنټرول آی پریس کوم بیرته خپل حالت راځي بلم انډرلاین درلو سیده شارټکټ شي دا کنټرول یو ګوره بی بولډ ایټالیس آی راځي یو
یو راځي صحیح سو نو کنټرول یو به ونیسي اوس ګوره د ټولو خطو لاندې انډرلاین را اکران صحیح سو بیرته نه غواړي بیرته کنټرول ونیسه یو پریس کړه بیرته به خپل حالت ته راسي دغه نور سیدې دا شارکټ نه لري او د دې شارکټ د معلومولو طریقه د پورټ پروګرام کې ډیر ښه معلومیږي خو دلته د دغه پونټ باخه سیده نه معلومیږي کله ګورې چې کرسر کېږدم فقط موږ ته وایي بولډ صحیح سو خو کله چې دلته ګوره الاینمنټ ته راسم په دې باندې کرسر یکدم درته وایي چې الاین ټکس لیفت کنټرول پلس ال یعنی غواړي چې مثال کوم عنوان چپ طرف ته بوزي موږ به دا ورته انتخابو کنه لدې څه دا ورته انتخاب فقط کنټرول ونیسه ال پریس کچ کوم طرف ته راغی چپ ته که ای پریس کم سنټر که آر پریس کم ښي طرف ته راځي سر خو خلاص ان شاء الله ګوره د دې شارکټ په دوه شکل سره معلومه فقط کرسر داسې پېږدي درته وایي چې کنټرول ال سنټر ته راځم کنټرول ای او دلته مثال رائټ ته راځم کنټرول آر جسټیفای ته کنټرول جا اوس ګوره موږ دا خط منظم و دا منظم کوو ټول په انتخابو په جسټیفای باندې کلیک کوو ګوره منظم سو کنه سو بیرته دا کنټرول زیډ کوم دا ما ډیلیټ کو په خانه سره کنټرول زیډ اوس کولی چې د شارکټ لاره اوس که چیرته مثال غواړي د شارکټ لاره سره کین کې جسټیفای منظمه کې نو اوس راځو موږ په دې مخ کې کلیک کوو اوس په دې باندې کلیک مګو فقط راسه کنټرول جا پریس کړه کنټرول جا څخه ورسه ګوره دا منظم نه سو ځکه چې موږ نو کلیک هم بل ځای کړو دا مې انتخاب کنټرول جا پریس کړه کنټرول جا څخه ورسه ګوره دا ټول منظم څه کنه سم منظم بلم فایند پیدا کول غواړي د دې شارکټ څه ده کرسر پکې ده درته وای کنټرول اف ریفریش کنټرول H select all کنټرول ا اوس راځي مثال غواړي یو لغت پیدا کړي نو زه په دې باندې کلیک نه کوم کنټرول ا پریس کوم لغه څخه ورسته تاسو ګوري دا صفحه را خلاصيږي مثال تاسو غواړي یو شی مثال یو شی پیدا کړئ نو زورته مثال ماته آنلاین پیدا کا آنلاین ورته ویل کله ورسته تاسو پاین نکس باندې کلیک وکړئ ګور آنلاین ته پیدا کو غواړي چې مثال دا آنلاین سده دا تبديل کې په بل نامه نو ریفریش سره دغه شارکټ شو کنټرول اچ باندې کلیک وکړئ اوس آنلاین تایر انتخاب ده دغه ورسته مثال درته مثال دا په افلاین انتخاب کا په بدل کا صحیح سو افلاین مې ورته ولیکو افلاین لا افلاین څخه ورسته ریفریش باندې کلیک وکړه دای په افلاین تبديل کوانو بل تولل ک ریفریش آل باندې کلیک وکم بیا ټول کی بل سلیکټ آل روبدي باندې کلیک وکړه ټول خط انتخاب نه کو ک کنټرول ا پریس کم هم ټول خط انتخابي کی مشکل خو نهسته نو دغه د شارکټو استاد وضعیت له شارکټو څخه کار کوي سره شارکټ دغه لاندې طریقې ته شارکټ ویل کیږي ک چیرته شارکټونه کار واخلې نو دغه شارکټونه ټول وخت په ذهن کې پاتې کیږي او کیبورډ هم سره تیزي سیسو یو ورسته راځو دلته کلیپ بورډ لرو په دې باندې خبرې کوو اول کې چیرته مثال موږ دغه خط انتخاب کړی لغور مثال زرا زما دې ته یو ډیزاینر کوم رنگ می سور ورکو بولډ می کو سیسو اوس راځو یو څوک ترته وایي دا کوم ته مثال مونوګراف لیکلای دا مونوګراف د لیکلای دغه اول درې خط مثال یو پاراګراف خط ده د دې باید په اول سر کې نه وای لیکلای دا دې باید لاندې لیکل وای نو دوست دا مکمل ډیلیټوي دا خو سخت خبر د ډیلیټ کړل ورسې بیا له سره لیکه نه ډیلیټول ته ضرورت نه فقط دا به انتخاب کې موږ دلته کټ لرو کاپی لرو پیست کټ کچی کا انتقال کا کټ باندې کلیک وکړه اوس لغه ختم شو کنه ختم اوس لاندې راسه کله چې لاندې رااله ګوره دلته کلیک وکړه غورسته اجازه است لغورسته دلته پیست باندې کلیک وکړه ګوره لپورته خوانه راوړو انتقال سو لاندې درته اضافه کړو بیرته دا کنټرول زد کوم بیرته خپل حالت راولم مثال دا هم بیرته کنټرول زد کا بیرته خپل حالت راول لیکنه که یو څو درته وایي دا کومه لیکنه ته پورته لیکله دا باید دلته همي لاندې همي نو بیا به کوم چالو سره کوي بیا به راځي کافي کوي به یعنی دغه ځای هم پرېږده اوس دلته هم پاتې سو لاندې راسه کله چې مثال لاندې رااله اوس پیس باندې کلیک وکړه پورته هم پاتې سو لاندې هم راغله یعنی کافي دی کړه یا مثال ګورځي لاندې مثال درکم کله چې تاسو ته یو څوک میموري کارت درکې یا فلاش درکې موبایل ته واچوي مثال درته وایي چې دې ته یو ناتونه ورولګي مثال فلمونه ورولګي نو بیا مثال کې چیرته تاسو انتقال پووګي تاسو موبایل کې نه پته کیږي فلاش ته ځي او که چیرته کاپی پووګي هم موبایل کې پته کیږي هم یو میموري کارت ته ځي نو کارت زده انتقال سیسو بیس خو ان شاء الله پوسي اضافه کول نو دا هم یو شارکټ لري ګوره کنټرول ایکس کنټرول سی کنټرول
وي صحیح شو بل دلته یو فیست لرو بل دلته فیست سپیشل لرو دې ترمنځ فرق څه ده مثال ګور راځو کله چې لیکنه ما کافي کړې فیست باندې کلیک وکړه په دغه شکل سره لیکنه راته واچوله یعنی په کوم شکل چې ما ته پورته لیکل او په کوم شکل چې ما کافي کړې په دغه شکل راته واچوله دا کافي کوم له غوړست مثال راځم بیا دلته کلیک کوم کله نه چې کلیک وکړو اوس راځو په فیست سپیشل کې یو څو نو خبره هم فیست سپیشل باندې کلیک وکړه ورډ ډاکومېنټ دی ورډ ډاکومېنټ کې درته واچي اوس ګور دا لیکنه راته واچوله خو په یو ډاکومېنټ کې شاوخوا یو ټیبل ترې تاو کو کتاب نه کو په دې کې اوس تغیرات نه راځي که تغیرات راولي په دې کې به ډبل کلیک کله چې ډبل کلیک وکړو له غوړه به تاسو یو بل ورپاټ پروګرام راخلاصي ګور یو بل صفحه راخلاصو کړه خلاص نه شو نو دته مثال ته ما هغه کې کوم تغیرات راولي په دوه ځای کې به راولي دا به کلوز کای بیا بدل تغیرات کړی ګور راولو کرانه او که دې انتخاب کړی وي ډیلیټ بټن پوهږي مکمل ډیلیټیږي صحیح سو یو حرف نه ډیلیټیږي بیا راځم فیس سپیشل ته فیس سپیشل ته سره له د په هغه وخت کې کار کوي ستا خط کافي کړی ما خط یې کافي کړی صحیح سو د پیکچر د عکس په شکل کې راته واچو اوس ګورئ تاسو د عکس په شکل کې واچو په دې کې هیڅ تغیرات نه راځي که هر څوک کلیک وکړي مګر انتخاب کو ډیلیټ کې یل دی چې کولای شي مثال تغیرات راولي ګور دوه نقطو څخه داسې کوچنی او غټ کې نو دا هم بیرته ورته چې دا ډیلیټ هم له غوړه فیس سپیشل ته راځم فیس سپیشل کې لا دلته ریچ ټیکس ده دا په کوم شکل سره استعمال ته لیکل په هغه شکل چې بیا درته چي کولای شي تغیرات کراولې مثال ډیلیټ کې یا یو بل کوم شی ور اضافه کوي ور اضافه کولای شي سو بیرته مثال ډیلیټ هم ګوره د باکس پیس بټن باندې پریس کې اوتوم ډیلیټ کیږي صحیح سو دا بیرته راځم کنټرول زد کوم دلته ګوره موږ په کوم شکل فارمټ ور کړی بولډ کړی هم د مثال او رنگ ور کړی کنه کوای شي نه دلته لاندې د ماف کار د ساده شکل سره لکه بدوغه شکل سره ماف کار ده نه بیا به فیس سپیشل تر رسیدل فیس سپیشل څخه به ورسته ان فارمټ ټیکس ورته انتخاب کړه د ورته کیږي ګوره په ساده شکل کې درته واچو کوي البته ډیزاین ور کړو دته ساده شکل کې درته واچاو سر هم خلاص ان شاء الله مختزو که بس ده نو هم منو مکمله خلاص سبا اجازه ده یا غره سبا ته ان شاء الله وی منو وایو او په فایل نه کې به خبره سوال پښتنه خو نه لري ته دی نو دغه و دی نوٹ پټ دی ور پټ پروګرام دریم درس دوهم درس مکمل د وینډوز دریم درس